ننګرهار ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د غونډو په تعداد کې د روسانو د اشغال د ماتېدو ورځ نمانځلو په مناسبت غونډه جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر ځوانانو قومي او جهادي مشرانو او مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. مسؤلین وایي چې دغه غونډه د روسانو د اشغال د ماتېدو د پای ورځې پر مناسبت جوړه کړې وه. نن ورځ 26 د دلوې د روسي ښکېلاک د وتلو ورځ وه او دا یو ملي ورځ ده. منګه نیکونو پلرونو روسانو ته ماتې ورکړې وه، همدغسې نورې ورځې هم لرو، خو نن د 26 د دلوې ورځ دا د روسانو د وتلو ورځ وه. هغه وروستنی عسکر چې د روسانو وتلی و په همدغه ورځ باندې وتلی و. نو د هغې په مناسبت باندې موږ خپله دلته اطلاعات او کلتور ریاست کې نمانځ غونډه ترتیب کړې ده او ګڼ شمېر مسؤلین، مجاهدین، عوام خلک، قومي سپین ږیرې، ټول عوام خلک هم راغلي دي دلته نمانځ غونډه موږ سره کوي. دلته د دلوي 26 د روسانو د یرغل د پای ورځ هر کال همدلته لمانځل کیږي. د غونډې ګډونوال وایي چې دغسې ورځو لمانځلو ترڅنګ باید په اتفاق سره د خپل هیواد ازادي هم باید وساتل شي. الحمدلله مجاهدینو روسانو ته ماتې ورکړله، په 26 د دلوي تیښته وکړله او دا د مجاهدینو د ویاړ ځای و. خو افسوس دلته و چې لکه مخکې قدرمن معاون صاحب وغږېده چې موږ د ساتلو لپاره داسې خاص دغه نه لرو توجه، چې موږ یو کافر ته ماتې ورکوو او بیا د عمل کې شرعي نظام او اسلامي حکومت او دلته د ولس زړه څنګه موږ ساتو. د دې دپاره یو خاصه مشوره پکار یو د مشرانو او سپین ږیرو سره. نو زموږ ټول ملت ته او ټولو ځوانانو ته مو خواست دا دی او هیله مو دا ده چې ټول په یو اتفاق شي، په یو ټغر سره راټول شي، یو بل ومني، یو بل وزغمي، تر څو دغه د بیا یرغلونو نه خوندي شو، افغانستان د نړۍ سیال هیواد شي او ځوانان یې د نړۍ تر ټولو ښه ژوند او ښه ځوانان اوسیږي. نن څخه 15 کاله وړاندې شورویانو یا روسي هیواد ګران هیواد افغانستان باندې د یو څو لاسپوڅو په ملاتړ یرغل راوړ او دلته هغه وحشتونه ترسره کړل چې هغه نه جبرانېدونکي دي او نه هېرېدونکي دي. خو لله الحمد څو مېړنیو ځوانانو، څو مېړنیو هیوادوالو خپل احساس راجګ کړ او دوی سره اوږه په اوږه په تبر او په ساده توپکو باندې وجنګېدل. بالاخره یې روسیه دړې وړې کړه او له هیواد یې وایستله او نسکوره یې کړله. د دلوي 26 د افغانستان په تاریخ کې له شوروي اشغال څخه د هیواد د بشپړې خپلواکۍ او استقلال د اخیستلو ویاړ ورځ ده او افغانان دغه ورځ هر کال په ښه شاندارو مراسمو سره لمانځي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره